سیلاب راغی په پغمان ولسوالۍ کې. Habibi, come to Kabul. دوستانو کرګې ته راورسېدلو له خیره خلک په میله راوتلي دي چکرې وهي ساعت تېروي له خیره د جمعې مبارکه ورځ ده چیرې دا وینې دا حاجي خو تاسې لیدلی که به نه یې لیدلی دوستانو باندې کرغه ده نو دوستانو دې ښایسته جي ته رالو ډېر زیات خلک په میله راغلي دي په چکر باندې راځه که نه دوستانو ډېرې خوندوره کرغه له اوبو ډکه ده نو ډېر زیات خوندور ځای ده هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي تا چا ترې ډالۍ بارل هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي دوستانو پغمان را سفر دوستانو تاج ظفر ته راورسېدلو ده تاج ظفر دوستانو پغمان ته روان یو ډېر تیز باران ده دفتن دلته مو دمه واخیستله له بارانه چې باران ده وګورئ هوا یخه سوه اوبه روانې دي دوستانو جاله سوه جاله اوه 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 دوستانو سیلاب راغی دوستانو ډېر تیز باران و اوس سیلاب تاسې وینم ډېرې خطرناکې اوبه را روانې دي تاسې ورته وګورئ سیلاب د سیلاب ډېرې خطرناکې اوبه دي دوستانو پغمان ده له خیره واو
دوستانو هوا ډیره نرمه وه خو یو دم دومره زیات یخ سو صحت نه لري. له خیره سفر ده نو ملتیا را سره وکړئ. ښایسته جیان دی، اوبه دی، وطن ده، د وطن ښایسته خلک دي. نن به د کرغې او د پغمان په مختلفو جیانو کې وګرځېدلو. دوستانو ډیر تیز باران و، له خیره هوا مې ښه سوه و خیره. نو دوستانو په یو خوندوره لاره مې اوس بیا یم، ډیر زبردست او ډیر خوندور دي ته روان دي. له خیره ملتیا را سره وکړئ. سړکو باندې اوبه روانې دي، ډیر خوندور باران وسو، ډیر زیات یخ یې سره جوړ کړو. څومره خوندور ځای دوستانو. والکه دی خوا د راسه کنه، دی خوا د راسه راغلی چکر راغلی ساعت دې تیر ده. دغه څه شی دی؟ اوبه دي؟ تیزې اوبه دي. دغه اوبو ته به ورنږدې کېږې نه ښه، بیا دې وړي، بیا به دې ډېر لرې ځای راچې ویسې ښه. او پام که نو. ښه ځای ده. دوستانو د پغمان په غرو باندې اوس هم واوره شته، تاسې وینئ. او دا له خیره سیلابونه راغلي دي، وطن باندې سیلابونه راغلي دي، وطن په نظر سوی ده. دوستانو دوا یې ورته وکړئ، ښایسته ده. دا باید له سپینو اوبو جاري وای، خو بس د الله تعالی کارونه دي، نو انسان څه نسي ویلی پکې. دوستانو لیدونکو دا په بدخشان کې یو شارټ غوندې کلیپ پاته سوی ده راچې، نو ویې ګورئ آخري ورځ مې وه پکې. نو سخته زیات ساعت مو کې تېر کړو، سخته ښایسته وطن و، ارزش یې درلود چې ورغلم او دا ښایسته خلک مې له نږدې نه ولیدلو. نو دا ویډیو در راسره ویې ګورئ. السلام علیکم. خوب هستی بچه؟ جور هستی؟ نام مبارک؟ احمد امید. نام مبارک؟ احمد بشیر. نام؟ عبدالخبیر. حفیظ الله. مکتب میریم بخیر؟ آمدی؟ درس خواندی دیگه؟ خوش هستی دیگه؟ چی میخوایی با آینده افغانستان چی شوی؟ دکتر شوی؟ انجینر شوی؟ چی شوی؟ ما؟ یک انجینر. تو؟ دکتر. تو؟ تم دکتر؟ تو؟ سرانوال؟ ای نه، زنده خو باشی. خوش شدم. این جای بنامه چی است؟ دارچی. فیض آباد میشه دیگه؟ زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. خیر ببینی. خدا حافظ. خدا حافظ. کتونکو خدای دې دا د موږ وطن آباد لري، داسې له اوبو، له شوره، له داسې ښایسته، له داسې کاڼو ته وګورئ. کاڼې هم له ارزښت لري. ګاډي ته ورځو نو د سیند چکر مو درکړو، سیند مو په تاسې ولید. ښایسته بدخشان کې اخري شیبې د ورور مو ولیدلې. او تاسې دا غرو ته وګورئ، تک شنه غره دي شاوخوا. الله تعالی ډیر ښایسته جوړ کړی ده بدخشان. اوبو هم نازولی ده، په سیندو هم نازولی ده. له یې خوا وګورئ اوبه را روانې دي او له دې خوا هم را روانې. یوه ورځ به یاره ډېره خاموشي وي،
ړنګه بنګه به مې دا ښکلې ځواني وي چې زما د مرګ اعلان واوري جومات کې سره بنګړي به د پلیچو کې ټول مات کې هګ حیرانه به ولاړه وي کوڅه کې ما به پټې سترګې دروړي جنازه کې ستړې ستړې به په نرمه نرمه جاړي ډېر یاران به مې د خپله شرمه جاړي ورونه ټول به مې په زړه زړه کې خفوي کشره خور به مې په مړ جسد پرتی لیونتوب له به مې مور په جړه سر وي د بوډا پلار به مې زړه پر هر وي دوستانو وخت پوره کیږي 1 ده له خیره دا و د ورور مختصر ویلاګ لږ کیسې تاسو سره وکړې په دې ښایسته ځای کې په لوی خدای په لوی ذوالجلال مو سپارم وخت د تلو تګ مې زړه مې نه کېږي چې وړاندې سم له دې ښایسته ځای چې اوس مو په لوی خدای په لوی ذوالجلال باندې سپارم خدای په امان ښایسته بدخشان خدای په امان هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي تا چاته ډالۍ بارل هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي